امر بالمعروف مسلمان نہیں لمنکر کوا سم صفا عمل کو خلی لار د پیغمبر کوا. نوم مې ډاکټر شکر الله نوري دی چې راغ پوهنتون د عمومي ریاست مسؤلیت په غاړه لرم او یم. الحمدلله لکه تاسو ټولو ته لیدونکو ته هم معلومه ده د افغاني ټولنه چې دا زموږ خپل کلتور عنعنات ټول د اسلامي اصولو مطابق دي. نو زموږ افغاني ټولنه خصوصا اکاډمیک ساحې چې دي او پوهنتونونه محصلین او استادان هغې سره کوم مشکل نه لري، کوم ستونزه نه لري او د هغې په تطبیق کې ډېر په راحتۍ او ډېر په خوښۍ سره هغه پر مخ ځي او ټول هغه اصول چې تعین شوي هغه د تطبیق وړ دي. الحمدلله تر اوسه پورې د تحول نه وروسته دغه کوم اصول چې دي، کومې کړنلارې چې دي او دا چې کومه موږ دپاره وضع شوي وي دا په شفایي ډول په بارها وویل شوي دي او موږ بیا پوهنتونونو خپل یو اتحادیه لرو. د اتحادیې د یوه طرحه هم موجوده ده چې د تعلیم او د اختلاطو دا مسایلو باندې موږ کار وکړو. نو هغه بدون د کوم جبر و اکراه موږ سره موضوعات شریک شوي دي او هغه موږ عملي کړي دي. نو موږ کوم ستونزه نه لرو، فعلا په دې مورد کې خوشحاله یاستو، کوم خاصه ستونزه او مشکل نه دی لیدل شوی. دین میگد حکم چرا میگد حکم انواع اصولین خطاب الله فی المکلفین میگد اختزامات اخیرا بنده اختیار نداره، یک به خداوندی است. خداوند میگه بنده اختیار نیست که چیزی خدا پیغمبر فیصله کرده، فیصله خداوندی است. یک بیشتر ما گفتیم میگی نیست برای پیش شکم خود گفته باشه. این همین خداوندی که ما اینو بگیم ما راضی نیستیم به منزله ازی که ما از خدا راضی نیستیم، ما از دین راضی نیستیم، به منزله ازیست. او ان هر چیزی که خواهشات خود هر کسی بگوید ما نمیپذیریمش. این چیزی که از دین ماست، دین ما آیین ما زمین گفته رضا به معنی که به احکام الهی را کسی که از مراد منکر راضی نباشه خود نخواسته مسئله نیست که ما دین قبول نداریم، ما مذهب قبول نداریم. این خلاصه این که الفاظ کفر است. خلاصه که ما تشکری میگیم کسایی که در این راستا کار میکنن، در این راستا برای مردم دعوت میکنن، در این راستا به مردم میرسونن دین خدا را در حفظ امان خود داشته باشند. خدا همه ما شما را موفق پیروز بگرداند. محترمین وزه الحاج ډاکټر عبدالرؤف نیازی د افغان خیبر هوټل مالک. یو دا و چې مخکې به محفلونه کېدل، مساله به ډېر ننوتل، په سالونو کې به جنجالونه و، سره مابین کې به برخورد کېده. هلته داسې وخت به راته چې هغه محفل به زموږ بیخي مختل کېده. نو د اسلامي امارت په راتګ سره دا سلاوګانې ټولې داخل د سالون ته څوک مساله نشي ننوتلی او نور امنیت به ډېر ښه ده. خوشحاله یو. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالسلام احمدزی، زه د بار کانټیننټال عمومي مسؤل یا مدیر. سل په سلو کې موږ د امر بالمعروف و نهی عن المنکر هغه له اصول او قوانینو نه راضي یاستو او دا یو شرعي نظام ده، دا خامخا مسلمانان په ځان باندې تطبیق کوي. نو په دې خاطر چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا په آیت القرآن کې نازل شوی دی چې په معروف باندې امر کوي او په نهی باندې هم هغه کوي، لاس نیوی کوي. چې چیرته منکرات وي تاسو باید هغه وکړئ، تاسو لازمه که بکنی خلق تا هدایت بکنی. مسعود حسین هستم، یک از تکثیرانهای شهر کابل. جور نشده برای ما کدام مشکل قانونی که غیر شریعت اسلام باشه وضع نشده. چیزی که امر به معروف گفتم ما بالکل راضی هستیم ازش. موضوعاتی که مثلا زنا به حجاب نباشه این کار خوب است، کار بد نیست، غیر قانونی نیست، برای ما کدام مشکل جور نشده. و الا دیگه اگه مگه موسیقی گپا را پخش نکنین و ما مشکل نیست. حال در رادیو هم موسیقی پخش نمیکنم و نادخوانی و گپا را میمونه. ما راضی هستیم، هیچ کدام مشکل نداره. نام محمد جاوید است، درایور تاکسی، درایور شهر هستم و ما از امر بالمعروف خوش هستیم. هرچی که اسلام قوی شه و هرچی که شریعت جاری شه ما خوش هستیم. و چیزی هدایت شده کردیم امر بالمعروف منکر موږ یعنی ډیر خوشحال یو او تغیرات هم راغلي دي. مثلا ورته ایجاب شرعي دی، ایجاب فرض دی کنه موږ د لایم بند کړی دی، د موږ درکلی و امر بالمعروف کې اعلامیه اته موږ نصب کړی ده. موږ هم خوشحال یو، خلق هم خوشحال یو، دا د شریعت احکام دي ټول خوشحالي. امر بالمعروف مسلمان نہیں لمنکر کوا سم صفا عمل کو خلی لار د پیغمبر کوا سم صفا عمل کو خلی لار د پیغمبر کوا.